بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دینه د مخکینی ویډیوز د یو کتاب ریویو باندې جوړ کړی دی فرام تھرد ورلد فرست. او دا کتاب څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر کړی دی هیز ایکسیلنسی لی کانیو لیکلی دی، څوک چې د سنګاپور فاونډینګ فادر دی. نو هغه ویډیوز یو دا چې هغه آډیو څه تصویران یا نور څه ایډیټینګ پکې ما نه و کړي ځکه چې ډېر ټایم یې غوښتو. نو ما ډومره صرف آډیو اپلوډ کړی وه. اوس زه دا ویډیو دوباره لږ ایډیټ کوم او د کتاب کې چې کومو د مشهورو شخصیاتو، واقعاتو، د ځایونو، د ملکونو ذکر دی، نو د تصویران وغیره پکې اپلوډ کوم چې ویډیو کتو سره تاسو کتونکو ته د هغې پہچان هم وشي. نو کیدای شي چې په راتلونکي 2-3 هفتې کې زه دوباره دا ویډیو په وړو وړو ټوټو کې دوباره اپلوډ کړم ځکه چې یو نیمه ګنټه وه. نو کیدای شي چې زه اوس نورې ویډیوګانې جوړ کړم د نیمې ګنټې په 3 پارټس کې وایي کې پراپر تصویرانی. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د پښتو ژبې د یو نوي کتاب د ریویو سره حاضر یم. دا کتاب هیز ایکسیلنسی لی کوان یا لیکلی دی. لی کانیا، هیز ایکسیلنسی لی کانیا د سنګاپور فاونډینګ فادر و. د چې کوم دی سنګاپور آزاد کړی دی، بلکې دی ړومبنی پرایم منسټر و او دی د چې د کومې پارټۍ مشر و هیز ایکسیلنسی لی کانیا، د هغه د پارټۍ نوم و PAP پبلک ایکشن پارټي. او د هغه دغه پارټي تقریبا د 1965 نه راواله په دې خوا باندې تقریبا 60 کاله وشو چې دغه پارټۍ سنګاپور باندې حکومت دی. د دې کتاب د ریویو شروع کولو نه مخکې بلکې د هغې د ړومبني چپټر کې ګوینګ اټ الان، مطلب دا دی چې مخکینی سفر یوازې دی. په هغې کې یو مختصر غوندې کې زه تاسو له سنګاپور بیکګراؤنډ درکول غواړم. تاسو ته پته وي چې سنګاپور یو سټیټ، یو سټي سټیټ دی، صرف یو ښار دی او ښار ټول ملک دی. د نورو ملکونو په حساب سره یا زموږ ملک سره که تاسو کمپیر کوئ نو د دې رقبه ډېره زیاته وړه ده. د سنګاپور ځمکه چې کومه ده هغه تقریبا نن سبا 734 سکویر کیلومیټر ده. تر دې چې د سمندر کې خاوره اچولې ده او ریکلیمیشن یې کړی دی، دا یو پروسس دی. خو د ازادۍ په وخت باندې د دې چې کومه ځمکه وه هغه 580 سکویر کیلومیټر وه. تاسو دې اندازه د دې نه ولګوئ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار ځمکه چې کومه ده 960 سکویر کیلومیټر ده. که صرف اسلام آباد په یوازې باندې د سنګاپور د ټوټل ملک نه غټ دی. د دې باوجود هیز ایکسیلنسی لی کانیا دې باندې چې کله حکومت وکړو او په ایماندارۍ سره یې وکړو حکومت او ښه ګورننس یې راوستو او انټي کرپشن رولز یې راوستل او میریټوکراسي راوسته. مطلب دا دی چې کوم خلک د کوم ځای قابل وو هغوی له هغه ځای کې نوکریانې او د خدمت موقع ورکړه. نو سنګاپور نن سبا د دنیا په ایډوانس ترینو ملکونو کې راځي. د دې کتاب نوم هم دی فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ، یعنی تیسری دنیا سے پہلی دنیا تک یا د درېیمې نړۍ نه لومړنۍ نړۍ ته سفر. او د دې مطلب دا دی چې لکه درېیمه دنیا یا چې کومه غیر ترقي یافته ملکونه دي د هغې نه موږ پهلي دنیا یا لومړنۍ نړۍ ته یا مطلب ترقي یافته ملکونو په صف کې څنګه ودرېدو. نو په دې کتاب کې ډېر په ښکلي طریقه باندې هیز ایکسیلنسی لی کانیا ډېر سټیپ بای سټیپ خپل سفر، سیاسي سفر او د سنګاپور سفر او د هغې تاریخ او د تاریخ نه زیات چې کوم دی موجوده طور باندې چې دی د ترقي څنګه کړې د هغې کې ډېر په ډیټیل باندې رڼا اچولې ده. دې کتاب کې ډېر زیات ښکلي واقعات دي، د مختلفو ملکونو ذکر دی او د هغه د خپل سټرګل او د قوم ذکر دی. او دا کتاب انسان له یو هوپ او یو امید ورکوي چې سنګاپور د ازادۍ په وخت کې 1965 کې هغه داسې و چې د څښلو د اوبو نظام پکې نه و. د دې یو مختصر تاریخ به زه تاسو ته ووایم د ړومبني چپټر نه، بلکې ګوینګ اټ الان یا په یوازې سفر، چې د سنګاپور باندې د 1960 په دهایي کې د انګلینډ حکومت و او 1963 کې ووایي چې یې آزاد کو. هغه ټایم هیز ایکسیلنسی لی کانیا اوټونه ګټلي وای، وزیر اعظم و او هغه چې کوم دی ملیشیا ته درخواست وکړو چې یاره موږ تاسو سره شاملېدل غواړو، ځکه چې د دوی دا خیال و
چې سنګاپور ډیر وړوکی دی او یو ملک دپاره چې څه ځمکه پکاري څه ریسورسز وسایل پکاري نو هغه سنګاپور سره نشته دی. بعضې خلکو دا ویلي چې دا یو پولیټیکل یا سیاسي لطیفه ده یو دونه وړوکی ملک جوړول، مطلب دا دی چې دا څوک سیریس بنالي. هغوی ملیشیا ته درخواست وکړو چې یاره موږ تاسو سره شاملېږو. 1963 کې دی ملیشیا سره شامل شو. چې کله دی شامل شو نو په دغه ایریا کې په سنګاپور کې مختلف خلک اوسیږي. په دې کې په اکثریت سره د چاینیز نسل والا خلک دي، بیا ملای خلک کم چې ملیشیا کې اوسیږي او څه پکې د انډوپاک یا د انډیا د پاکستان خلک هم د پخوا نه وو. نو چې کله دی ملیشیا سره الحاق وکړ، ملیشیا چې وکتل چې یاره دا خو ډېره زیاته چاینیز پاپولیشن د سنګاپور پوځ باندې موږ له راغو، د دوی څه ګټه نشته، وسایل یې نشته دی، په مسلو کې دي. د ملیشیا یو صوبه یا یو ریاست دی جوهر ورته وایي، د جوهر نه به دوی د څښلو اوبه وړې. نو مطلب دا دی چې هغوی سنګاپور کې اوټ انټرسټډ نه وو. کله چې تېر شو 1965 نو تقریبا زما په خیال په 9 اګست باندې ملیشیا دوی ته پخپله ووایي چې یاره موږ تاسو ورور ځان سره ساتلی نه شو او دوی یې یو قسم له د خپل فیډریشن نه وویستل. او څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو دې کې 2-3 ریزنز وو. یو ریزن خو غټ دا و چې یاره په دې کې د چاینیز نسل والا د خلکو اکثریت یې نه غوښتل چې موږ ته بهرني خلک راشي. دوی سره ریسورسز ډېر زیات کم وو. دا یو غریب ښار و سنګاپور. او دریم چې کوم یو غټه مسله وه دا وه چې دې کې سیکټیرین ډویژن ډېر زیات و. دې کې چې کوم 3 قومونه آباد وو، چاینیز، ملایي او بیا ایشین انډین، نو دوی په خپلو کې ډېر زیات تناو و. دوی بهر وخت یو بل سره جنګونه او فسادات او جګړې په ښار کې دا به هر وخت کېدل. ملیشیا والا خلک ډېر پرامنه خلک دي، دغه فار ایسټ والا. نو هغوی یېرېده چې یاره هسې نه د دې ټولو خرابو څیزونو اثر زموږ پر ملک باندې وشي او دا فسادات زموږ د ملک ته راخواره نه شي. نو په 1965 کې دا د ځان نه واپس بیل کو. د دې باره کې موږ اورېدلي دي او دا یوټیوب باندې د هیز ایکسیلنسي لیو کان یا د ازادۍ خو نه خو د سپریشن یا د علیحدګۍ چې کوم ویډیو ده د هغې اناونسمنټ چې کوي نو هغه ویډیو په یوټیوب باندې پرته ده او د سنګاپور په یو سرکاري چینل باندې پرته ده. هغه د 3 منټو یو کلیپ دی او په هغې کې د 1.5 منټ نه زیات هیز ایکسیلنسي لیو کان یا چې کله دا اعلان کوي نو پکې جاړي. او د ژړا وجه دا ده چې دوی ډېر زیات انسرټن دي. دوی ته دا پته نه لګي چې یاره زموږ دا ملک به موږ څنګه په مخ کې بوځو. موږ سره ځمکه کمه ده، آبادي کمه ده، چې کومه آبادي ده هغه ډیوایډډ ده، هغه غریبه ده، په خپلو کې جنګونه کوي لګیا دي، بیسیک انفراسټرکچر د څښلو اوبو پورې نشته دی. دا ملک به زه په مخ کې د څنګه بوځم. نو دې بیکګراونډ او د داسې حالاتو نه چې کوم خلک د زوړ سنګاپور خبره کوي نو ټول وایي چې دا یو اسلام و، دا ګیر چاپېره د سمندرو یو دریایي اوبه به وي، د څښلو قابلې نه وي، ډېر زیاتې څښا وي. او د سنګاپور یو ډېر ښار کې یو غټ مانومنټ لګېدلی دی، داسې یو مایع دی، د دې د پاسه د شیر سر دی، وایي نو اوبه راوځي فواره غوندې ده د سمندر او د سیند په غاړه باندې. نو د دې مطلب دا دی چې دا مانومنټ دا چې کله جوړ شوی دی پخوا سنګاپور جوړ کړی دی نو دا خلک چې کوم دوی به میان نیول، د دوی پیشه چې کومه میان نیول، دوی له بل څه کار ورتلو ځکه چې ګیر چاپېره میان وو، ټریډ و نه بل څهونه. نو اوس هم دا دی چې کومه غټ یو مانومنټ دی په ښار کې نو هغه یو میع ځکه دی چې دا د دې خلکو هسټري یا ثقافت هغه ظاهروي. چې کله د دوی د ملک آزاد شو ډېره زیاته ښکلې سټیپ بای سټیپ سټوري ده په دې کې او تاسو په دې کې د پاکستان یو ریفلیکشن هم راځي چې کله پاکستان آزاد شوی نو موږ ته ابتدایي طور باندې څه مسلې وي. نو دې کې چې کوم دی اوس دویم چپټر بیا چې کوم دی هغه دی بلډینګ ان آرمي فرام د سکریچ، یو آرمي جوړول. ځکه چې څنګه ملک جوړ شي دوی خپل ډیفینس کوي، دا د ټولو نه اهم ضروري ده. او تاسو دا وګورئ چې د ازادۍ نه پس هیز ایکسیلنسي لی کان یا دویم چپټر چې کوم دی په آرمي باندې جوړ کړی دی. نو آرمي څومره زیاته ضروري ده د یو ملک دپاره او چې د یو ملک د جغرافیایي سرحدونو دغه نه کېږي، مطلب لکه تحفظ ته نشي کولی نو بس د ملک ډیفینیشن ختم شو، ستا ملک ختم شو. خیر هیز ایکسیلنسي لی کان یا
مخې سره آرمي جوړه کا. دی په سنګاپور کې دا رول جوړ کو چې هر سړی به 2 کاله په آرمي کې یا په سیول ډیفنس کې یا په ایر فورس کې نوکری کوي، ټریننګ به کوي، او نه پس به چې کوم دی غازي او بیا به چې کوم دی خپل عام ژوند یا څه سبق کوي، که بزنس کوي، جاب کوي، هر څه چې کوي هغه به کوي. خو دا 2 کاله چې کوم د آرمي سروس دی دا اوسه پورې په سنګاپور کې ضروري دی. د دې دویم چپټر دریم چپټر سره یو ډېر خاص تړون دی. یو دریم چپټر نوم دی برټنز پول آوټ، او د دې تړون ځکه دی چې ما څنګه تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې د سنګاپور چې و نو دا د برطانیې نه دې ازادي اخیستې وه، او برطانیې هلته کې خپله آرمي پرېښې وه، انګلینډ هلته کې به دوی آرمي پرته وه. نو هغې کې څه چل شوی کې وړوکې غوندې خبره زه دا هم کوم پرسنل لیول باندې چې زما نیکه الله پاک دې وبخي د مور طرف ته هغه برټش آرمي کې و، هغه په سنګاپور کې ډیوټي کړې وه. نو خیر د برټن آرمي هلته کې پرته وه، او هغوی به چې کوم دی دوی له تحفظ ورکولو د سنګاپور له. خو بیا کله چې برطانیې د ملکونو له ازادي ورکول شروع کړ نو هغوی څه چل وکړو، اعلان وکړو چې موږ به ایسټ آف سویس کینال، یعنې مطلب د مصر یا د سویس کینال نه چې مشرق طرف ته څونه هم د انګلینډ فوجي پریزنس دی نو دا به موږ ختموو. دا اعلان دی وکړو. مطلب دا دی چې سنګاپور خو هم د سویس کینال نه یا د مصر نه مشرق طرف ته پروت دی، نو د هغه ځای نه هم دوی خپل آرمي راویسته. نو دوی باندې ډېر زیات پریشر راغو، ځکه چې د انګلینډ آرمي هلته کې موجود وه نو دوی ته تحفظ احساس و، دوی باندې چا حمله نه شوه کولی. دویم دوی سره غټه مسله دا وشوه چې دوی کله ازادي حاصله کړه دوی سره جخت چې کوم 2 ملکونه دي، انډونیشیا او ملیشیا. نو انډونیشیا او ملیشیا دواړو سره په شروع کې دوی تعلقات ښه نه وو، بلکې انډونیشیا خو چې کله ملیشیا جوړېده نو د ملیشیا د جوړېدو مخالفت دی او صدر و سویکار نو پېښور کې سویکار نو چوکم دی د هغه په نوم باندې هغه د ملیشیا د جوړېدو مخالفت کړی و. او چونکې سنګاپور هغه ورځو کې د ملیشیا حصه وه د 1963 نه 65 پورې، نو مطلب دا دی هغه د سنګاپور خلاف هم و، هغوی په دې باندې یو جنګ مسلط کړی و، بلکې په سنګاپور باندې پکې یو حمله هم کړې وه، یو بم پکې ډز شوی و، دوی پکې 2-3 سویلین خلک مړه وو. نو دا 2 ملکونه ډېر غټ وو، دوی سره دواړه طرف ته وو، د دواړو دوی سره ښه تعلقات نه وو بلکې خراب تعلق وو، بلکې انډونیشیا خو د جنګ تر حده پورې و. دوی دپاره دا فوج جوړول ډېر زیات ضروري و. دوی مخې سره خپل فوج جوړ کو، کسان یې پکې وساتل، 2 کاله سروس یې ضروري کو، او نور یو 15 ملکونه دي هغوی سره دوی یو معاهده وکړه. هغه معاهدې ته دوی FPDA یا 5 Power Development Defense Agreement وایي، او هغې کې انګلینډ، یونایټډ کینګډم، اسټرالیا، نیوزیلینډ، ملیشیا او سنګاپور شامل دي. دوی ملیټري کوآپریشن دی، په خپلو کې یو بل سره فوجي امداد کوي، بلکې سنګاپور دومره وړوکی دی چې دوی سره د خپل آرمي د ټرین کولو لپاره ځمکه نشته دی، دومره وړوکی دی. نو نیوزیلینډ او ملیشیا دوی له ټریننګ دپاره ځمکه او سپورټ ورکوي. نو دوی ټولو اول خپل آرمي ډیولپ کا، دا دویم چپټر دی. او دریم چې کوم ما تاسو ته ذکر وکړو هغه الریډي په دې کې ډسکس شو چې برټنز پول آوټ چې د ټولې علاقې نه د برطانیې چې کوم استعمار و یا دوی چې کوم امپایر و هغه هغوی راغونډول شروع کړی 1947 کې انډیا او پاکستان آزاد شي. داسې بیا په 1965-60 کې یې دا فیصله وکړه چې ایسټ آف سویس کینال نه به موږ ټول خپل آرمي وپسو، بس ودي پوجه بیا دی ډیفنس کمزوری شو، دی خپل آرمي جوړه کړه. څلورم چې کوم چپټر دی هغه یو ډېر زیات ویلي آنکې کولنے والا سروایوینګ وداؤټ هینټرلینډ، د یو غټې ځمکې نه بغیر سروایو کول، بقا یا ژوند اوسېدل د یو غټې ځمکې نه بغیر څنګه پاسبل دي. ما تاسو ته وختي ذکر وکړو چې سنګاپور ځمکه چې کومه ده د اسلام آباد نه وړه ده، نو دغه رنګ خلک هم کم دي، دوی به تجارت چا سره کوي، دوی چې یو څیز جوړ کړي به خرڅوي په چا باندې. غټ ملک، غټ آبادي، ډېر ښارونه دا د یو بل دپاره ضروري دي. نو دوی کېناسته، تاسو اوس دوی ته وګورئ چې هز ایکسلنسي لی کوریا چې کوم دی خپلې مسلې حل څنګه کړي او آوټ آف د باکس تھینکینګ چې ورته وایي هغه یې څنګه وکړو. دوی کېناسته او دوی چې کله دا سوچ وکړو چې یاره سنګاپور خو چونکې ډېر وړوکی دی سره خپله ځمکه نشته، نو دوی دا سوچ وکړو، دا فیصله یې وکړه چې ټوله دنیا زموږ هینټرلینډ یا زموږ د بلک ځمکه ده. څه مطلب چې موږ ټولې دنیا سره بزنس کوو، ټولې دنیا باندې به څیزونه خرڅوو،
ټولې دنیا نه به خلک راغواړو، ټولې دنیا ته به ځو. نو څه وشو که موږ سره زموږ خپل وطن وړوکی دی، خپله ځمکه م غټه ده، الله پاک ځمکه زموږ خپله ځمکه وړه ده، الله پاک ځمکه خو ډېره زیاته غټه ده او ډېر زیات وسایل دي پکې او ډېر زیاتې مواقع دي پکې. نو د هغه ټایم نه دوی فیصله وکړه چې چونکې زموږ د خپل وطن ډېر وړوکی دی نو زموږ فوکس به په ټوله دنیا باندې وي. ټوله دنیا باندې به زموږ فوکس وي، ټولې دنیا سره موږ خپل بزنس کوو. بیا پنځم چې کوم چپټر دی کریټینګ ا فاینانشل سنټر، دا ډېر زیات امپارټنټ دی. دا بزنس به اوس کوو څنګه چې دوی دا فیصله وکړه چې ټولې دنیا سره به بزنس کوو، دا خو یو فیصله ده. دې لپاره ټیکنیکل ټولو نه اهم لومړنی سټپ چې اخیستی شوی دی چې موږ به سنګاپور د دنیا فاینانشل سنټر جوړو. او هغه دوی څنګه وکړو؟ هغه دوی داسې وکړو چې دوی په دنیا کې لومړنی ملک و چې دوی په US ډالر کې د بزنس کولو اجازت ورکړو. دوی دا اجازت ورکړو چې تاسو د سنګاپور بینکونو کې په US ډالر کې اکاونټ کولاولی شئ، دلته بزنس کولی شئ، ټیکس فرینډلي هر څه کې خو ټیکس یې کم کې خو او ټرانسپیرنسي دا ډېر زیات اهم څیز دی چې دوی ګورننس ورته وایي بزنس یا کارپوریټ ګورننس چې دا انشور شي چې کوم خلک دلته کاروبار کوي چې هغه په ایماندارۍ سره کوي، دوکه دهۍ سره نه کوي، فراډونه نه کیږي، کرپشن چې کوم دی یې باندې بیخي زیرو ټالرنس و. دې کې دا یو خبره ذکر کوه چې په سنګاپور زما په علم کې کېدی شي چې دا واحد ملک چې هلته په $1 رشوت اخیستو باندې په سړي باندې مقدمه شوې ده. دوی دا رولز جوړ کړ او د دې مقصد څه و؟ د دې مقصد دا و چې خلک امریکا کې چونکې امریکې ته هر چا اپروچ نشته دی، هلته په ډالر کې بزنس کول ډېر ګران دی، صرف غټ خلک کولی شي. چې دوی دا مارکیټ اوپن کړو څه چل وشو؟ دنیا د بینکونه راغه، چا چې غوښتل چې یاره موږ په ډالرو کې اکاونټس کولاوو، په ډالرو کې بزنس کوو، هغه خلک راغه او دلته یو ډېر زیات غټ انویسټمنټ راغو، خلکو پیسې وروړې. نو په هغه پیسو باندې دوی بیا خپل پراجیکټ وغیره شروع کړي چونکې هغه سنګاپور ته راغی نو د دوی اکانومي ته یو ډېر زیات غټ بوسټ میلاو شو. دا فاینانشل سنټر جوړول د دنیا د دوی یو ډېر زیات غټ مطلب دا دی دوی غټ اچیومنټ. شپږم یو ډېر زیات ښکلی چپټر دی ویننګ اوور یونینز. تاسو به لیدلي لیبر یونینز یې اکثر چېرته کې چې کله یو غټه انډسټري کار کوي یو فیکټري وي هلته لیبر یونینز وي او هغې مقصد دا وي چې یاره په لیبر باندې ظلم ونشي، دوی ته تنخواګانې په ټایم باندې میلاو شي وغیره وغیره مختلف دوی ایجنډې وي. خو په کومه زمانه کې چې سنګاپور ازادي اخیستې وه نو هغه زمانه د کمیونیزم د ډېر د زور زمانه او د زور وخت و او لیبر یونینز چې کوم دي دا د کمیونیزم د ډېر زیات متاثره وو او کیپیټالیزم اګینسټ وو. دې لیبر یونینز به څه چل کول سپیشلي سنګاپور پوینټ آف ویو نه دوی به اوږده اوږده هړتالونه کول، دوی به هر وخت وایي زموږ تنخواګانې سیوا کوي او موږ له چې کوم دی مراعات راکوي، د کار کولو وخت کم کوي، کار به موږ کم کوو، پیسې راله زیاتې راکوئ. دا به څه چل کېدو چې بزنسز یا فیکټرۍ یا نور بزنس چې کوو هغه په ټپه باندې ولاړو. زموږ طرف ته لیدلي اکثر په کراچۍ کې یا جام هړتال، پلانې هړتال، ډیلي هړتال، دغه رنګ به هلته هړتالونه و. دوی به چې کوم دی بزنس ته هم نقصان و، ایز هول به ټوټل سوسایټۍ یا ملک یا سنګاپور ته به هم د دې خبرې ډېر زیات غټ نقصان و. او دا د هیز ایکسلنسي لیک آن یا دپاره یو ډېره زیاته خطرناکه خبره او ډېر غټ چیلنج و. هغه څه چل وکړو؟ هغه داسې کار وکړو چې د لیبر یونینز سره میلاو شو، د دوی دغه یې واورېدل، مطالبات یې واورېدل او دا ورته یې وویل چې ستاسو مراعات هله پاسبل دي چې کله فیکټریانې کار کوي، بزنسز پیسې ګټي، تاسو محنت کوئ او بزنس پیسې ګټي تاسو ته مراعات میلاویږي. چې تاسو سټرایکونه کوئ نو مراعات چې بزنس پیسې نه ګټي ملک پیسې نه ګټي نو تاسو له به د کوم ځای تاسو ته به له کوم ځای نه پیسې میلاویږي. هغه څه چل وکړو چې هغه دا ټوټل چې کوم څومره هم یونینز وو هغه یې را یوځای کړل، هغې نه یو نیشنل کانګرس جوړ کړو. کوم کسان چې ده سره نه اګري کېدل، بزنس لیډر وو یا څونه د یونین لیډرز وو او څونه یونینز چې ده سره نه دغه کېدل اګري کېدل، ده چې کوم دی هغه کسان ګرفتار کړه او سایډ ته یې کړه. د هیز ایکسلنسي لیک آن یا دا یو غټ چې هغه باندې خلک یو دغه کوي، یو
اټاک پې کوي نو هغه دا هم دی چې یاره دی ډېر زیات آیرن فیسټ ډېر سختۍ سره د چې کوم دی حکومت کړی هغه بار بار په خپلو تقریرونو کې تاسو په یوټیوب باندې واورئ نو هغه بار بار دې خبرې ذکر کړی دی چې یاره سنګاپور باندې چې کوم دی تاسو نرمۍ سره حکومت شئ کولی که تاسو ترقي غواړئ نو ترقۍ لپاره ضروري ده چې هر سړی به محنت کوي هر سړی به خپل رول پلی کوي ایماندارۍ سره به کار کوي په ایماندارۍ باندې ډېر زیات هغه بل حکومت ټرانسپیرنسي د هغه ډېر یو فوکس و وزیرانو له او غټو افسرانو له بلکې ټول د حکومت اختیارمندو له ډېرې ښې تنخواګانې یې ایښې وې او ډېر زیات ښه مرات یې ورکړي وو خو ورسره دا وسیږي چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې په $1 رشوت اخیستو باندې هم په سړي باندې اف آی آر شوی دی او په سړي باندې چې کوم دی مقدمه شوې ده هغه دغه رنګ دا یونیس ډیل کوي ته یې ووایي چې یا ستاسو څه مرات دي ستاسو تنخوا پکار ده کور پکار دی ښه ورکینګ کنډیشنز پکار دي ډیسنټ سیلریز پکار دي ډیسنټ ورک پکار دی هر څه به کېږي خو د هر څه به هله کېږي چې تاسو محنت کوئ سټرایکونو باندې دا څیز پاسبل نه دی ستاسو مراد به تاسو ته میلاوي چې تاسو محنت وکړئ بزنس ګروت وکړي انویسټر ته د هغه مطلب دا دی د محنت او د انویسټمنټ صله میلاو شي کې بس تاسو مطلب دا دی حصه ضروري او که نه تاسو سټرایکونه کوئ بزنس بند دي نو خلاص دغه ماډل چلیدی نه شي نو دا د یونینز باره کې کیسه وه ورپسې چې کوم سیکټر دی هغه دی افیر سوسایټي ناټ ا ویلفیر سوسایټي مطلب دا دی چې یو عادلانه نظام یو فلاحي نظام ده یا د خیرات نظام ده د هیز ایکسلنسي لی کانیا د فلسفه او هغه امپلیمنټ کړې وه چې خلکو له به امداد نه ورکړي مطلب یې لکه یو سړي له فری پیسې یا روټۍ یا مطلب دا دی څه څیزونه برات دا څیزونه نشته دی او هغه په خپلو خپو باندې ودروه فیر یو انصاف والا مطلب دا دی چې په یو انسان ټولو له یو رنګ د تعلیم موقع ورکړه یو انصاف والا ټیسټ والا چې کوم جابونه دي هغه په میرټ باندې میرټوکریسي باندې ما تاسو ته مخکې ووایي چې هغه ډېر زیات فوکس و هغه سړي له جاب ورکړه دا هغه ته په معاشره کې یو موقع ورکول دي که په دغه ځای کې فیل شو بیا به له فری پیسې مه ورکوه بیا یې راپاسوه د یو بل بزنس طریقه ورته وښایي یو څه فن ورته وښایي هنر ورته وښایي چې هغه په خپلو خپو باندې هیز ایکسلنسي لی کانیا به وي چې زه به تاسو په خپلو خپو باندې ودروم خو قدم به ته په خپله هلې او منډه به بیا ته په خپله باندې وې نو دا هغه په دې کتاب کې لیکلي دي چې افیر سوسایټي ناټ ا ویلفیر مطلب لکه زه به تاسو له یو عادلانه نظام در کوم که په تا کې څومره ټیلنټ دي سنګاپور حکومت به تا سره مدد کوي ته به عمره مخکې ځې تا ته موقع میلاویږي ستا به دا نظام به ستا خپې نه وایي تا به په رستو نه راکاږي خو دا تا به نه کوې چې یاره تا ته به فري څه څیز میلاویږي هغه بار بار دا وی چې یاره تاسو چې کله هم یو کسانو له فري څه څیزونه ورکوئ نو هغوی خپله حوصله او همت ختم شي او بس په ځای باندې کېږي خو که تاسو ورته وایي چې یاره د بزنس موقع ده د تعلیم د مخکې د تلو موقع ده هغه محنت کوي او په مخکې به ځي او ټول سوسایټي او ملک به ځان سره مخکې باندې بوځي بیا چې ورپسې کوم چپټر دی نو هغه دی د کمیونسټ سیلف ډسټرکټ ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه د کومه زمانه کې سنګاپور ازادي حاصله کړې وه نو دغه د کمیونسټو د ډېر سټرانګ ټایم او په روس کې یا هغه ټایم یو ایس ایس آر او په چاینا کې کمیونسټانو حکومت او بیا په ویتنام کې غیر چاپېره د سنګاپور نه نو هغوی چې کوم دی څه و چې دغلته کې دوی پر ملک کې هم سنګاپور کې سنګاپور کمیونسټ پارټي ډېر زیاته سټرانګ وه دوی به څه چل کولو چې دوی به مسلسل سټرایکونه د لیبر یونین تاسو ته ما مخکې ذکر وکړو سټوډنټ ګروپونه پراپګنډا دوی سره زیاته وه او دوی به هر وخت سټرایکونه کول چې یاره موږ له حقوق پکار دي او د دوی مقصد دا و چې یاره سنګاپور سوسایټي کمزوري شي او کولیپس شي نو لی کانیو چې کوم دی ریډ لاین راخو هغه ورته ووایي چې یاره دا پلاني څیزونه دي دا که چا قانون مات کو هغه به ګرفتاریږي او هغه به چې کوم دی جیل ته ځي نو څه حساب وشو چې د هیز ایکسلنسي لی کانیا چې کومه پارټي وه نو هغه د ترقۍ خبره یې کوله د بزنس د کار خبره یې کوله د فیر سوسایټۍ خبره یې کوله د ټرانسپیرنسي د کلین ګورنمنټ خبره یې کوله او کمیونسټو سره څه سټرایکونه او ورسره چې کوم دی نو پراپګنډا وه او هر وخت چې کوم دی فریادونه و کار نه کولو نو خلک څه چل وشو چې اخره کې د هغه نه متنافره شو د کمیونسټ پارټۍ نه او د هیز ایکسلنسي لی کانیا پارټۍ طرف ته راغله نو هیز ایکسلنسي لی کانیا یو ځای کې په خپله هم ویلي و چې کمیونسټو خلک ویرول او موږ ځان ته راجوخ کړل
او په دې وجه باندې چې دی خپل ځان تباه کړو. د چپټر چې کوم دوم دی د کمیونست سیلف ډسټرکټ چې کمیونستانو ځان په خپله تباه کړو. نو هغه سیز چې کوم دی دا مسله دی دغه رنګې حل کا. د یو چپټر کې که تاسو سوچ کوئ پاکستان سره او ډېرو ملکونو سره په دنیا کې ډېر مواصلتي دي او په دې کې غټ غټ سبکونه دي. زموږ په طور معاشري او د کتابینو خلکو دپاره سټډي کولو والا خلکو دپاره لیډرشپ دپاره پولیټیکل پارټیانو دپاره دا تاریخونه د ملکونو چې کوم دی اکثر یو بل په شانتي وي او ځان ریپیټ کړي. ضروري دی چې هر چا سره یو رنګ تاریخ او یو رنګ علاجي خو بیا هم سره هسې یو وړوکی سبق د هغې راغستی کېدی شي. دا یو ډېر زیات ښکلی چپټر دی اسټرینډلینګ میډل ګراؤنډ د متوازنه متوسط لاره اختیارولو. دا بعضې څونه وګورئ لکه کامیابي بعض ټایم دې خلکو اسلامي اصول فالو کړي دي اگر چې هغه په دین باندې مسلمانان نه وو خو لکه بیا مې یو ډېر ښکلی کمپیریزن دی او هغوی په کې الله پاک له کامیابي ورکړې ده. متوسط لار څنګه هیز ایکسلنسي لی کانیا بار بار دا ویلو چې کله دوی ازادي واخیسته نو یو طرف ته ازادي چې کله اخیسته نو برطانیه وه د هغې نه چې دوی ازادي اخیسته نو مطلب دا دی چې هیز ایکسلنسي لی کانیا څه حده پورې د برطانیې خلاف به خامخا و یو بل سره به شکوک و شبهات و. دویم چې ما تاسو ته کوم ذکر بار بار وکړو دا دی چې هغه ټایم د کمیونسټانو ډېر زیاته غلبه وه او په سنګاپور کې کمیونست پارټي وه او دې پارټیا به سټرایکونه کول او متشدده رویه یې اپول او انتشار به یې پیراولو. یو طرف ته کنزرویټیو رایټ وینګ پارټیانې یا خلک و سوچ والا کوم چې برطانیې سره یې لاندو بل طرف ته لیفټ وینګ ریولوشنري چا چې لکه غوښتل چې یاره مطلب لکه یو دغه دې راشي انقلاب دې راشي هغه خلک وو او هغوی متشدد وو. نو هیز ایکسلنسي لی کانیا په دې کې یو درمیاني لار راونیوه چې نه موږ ازادي هم غواړو انګلینډ سره هم نه یو او موږ انقلاب تشدد والا کمیونست هم نه غواړو بلکې زموږ یو متوسط لاره ده. او هیز ایکسلنسي لی کانیا بار بار دا خبره کړې پریګمیټک یو ټکي هغه استعمال کړی وي شل وي پریګمیټک چې موږ د عملیت پسند یو. دغه سوچ دا و چې په ځان باندې هغه بار بار د نظریې ډېر زیات خلاف وشتي او کانسټنټ نظریه ځان ته مږده چې یا زه کمیونست یم یا زه کیپیټلیست یم یا زه سوشلیست یم پلانیزم دا وګوره په کوم ځای کې څه ښه دي یا ترې راواله ستا ملک دپاره ستا خلکو دپاره کوم شی ښه دی یا ترې راواله. دې کې به تاسو لا مثال درکړم لکه د انګلینډ نه یې څه راواغستی دي دا راغستی و چې یاره انګلیش ژبه چې کومه ده دا د فن او د علم د عالمي تجارت او د کامیابۍ ژبه ده. په مستقبل کې که ته عالمي تجارت کول غواړې یا انټرنیشنل لیول سبق حاصلول غواړې یا یو فن نن په دنیا کې چې ته هر یو فن زده کې نو د هغې کتابونه په انګلیش کې دي څنګه چې اوس موږ د دې کتاب پښتو ترجمه کوو. د انجینیرینګ د میډیکل ستا لپاره د انګلیش ژبه ضروري ده. نو ما هیز ایکسلنسي لی کانیا د انګلینډ د انګلیش ژبه راواغسته خو دې دا مطلب دا دی چې زه د انګلینډ په اشارو باندې چلیږم او زه د فل هغه سره یم. دا زما نظریه ده هغه نظریه ده. دغه رنګ کمیونستانو غوښتل چې د لیبر تنخواه ښه شي د هغوی د اوسېدو حالت ښه شي د هغوی کورونه وي د هغوی تنخواګانې وي او هغوی ته سهولیات میلو شي. نو هیز ایکسلنسي لی کانیا ترې نه دا اصول راواغستل خو کمیونست یې ځان نه کو او په دې کې یو دا مسله وه چې انګلینډ یا برطانیې هم په دې باندې شک کولو کمیونستانو هم په دې باندې شک کولو دواړو ویل چې دا زموږ ملګري نه دي. نو دا یو ډېر زیات سخت پوزیشن و چې ته مطلب دا دی دونه طاقتور حلقو کې یو سره هم ځان نه ملګری کړې او د دې باوجود چې کوم دی ته خپل ملک له ازادي ورکړې او هغه لیډرشپ والې نو په دې باندې په دې چپټر باندې هیز ایکسلنسي لی کانیا دا خبره کړې ده. لسم چې کوم چپټر دی هغه دی نرچرینګ اینډ اټریکټینګ ټیلنټ یا قابلیت له وده ورکول او ځان ته اټریکټ کول. ګوري دا ډېر زیات امپارټنټ چپټر دی په دې کې او هیز ایکسلنسي لی کانیا د هغه یو سینګ دی هغه ویلي چې که ته په تنخواه کې ممپلي ورکې
نو تا سره کار کول والا به شادوګاني. مطلب دا دی دغه فلسفه سوه هغه خپلو وزیرانو له خپل چې دغه کوم بیروکریسي و خپل د حکومت خلکو له ډېر کمپیټیټیو سیلیز ډېر زیات ښه سیلیز او مرات ورکړي وو او ورسره یې بار بار زه دا وایم چې کلین ګورنمنټ او انټي کرپشن دا د هغه بیسز و. کرپشن به یې نه منلو تاله زه ښه سیلي در کومه کرپشن نه منم او بیسټ خلکو له چې کوم دی سکالرشپ یې ورکړي چې کوم د ټاپ کسانو هیله په دنیا په بهترینو یونیورسټیانو کې تاسو اوس دی کابینه یا دی افسران یا دغه وګورئ ټول اکثریت پکې آکسفورډ ګریجویټ او هاورډ ګریجویټ او کیمبرج د ښو یونیورسټیونو یې سبقونه ویلي بلکې سنګاپور یونیورسټي په خپله هم په موجوده رینکینګ کې په بیسټ یونیورسټیانو کې د زما په خیال چې پر کیپیټا جی ډي پي پر کیپیټا انویسټمنټ د تعلیم چې کوم دی نو د سنګاپور په ټاپ ناچ باندې دی او دا خبره لږ بل طرف ته ځي په زه پکې خپل انپوټ ورکوم ما اورېدلي دي چې سنګاپور په دنیا کې ټولو نه زیات تعلیم باندې خرج کولو والا ملک دی او د هغه بجټ د ټولو نه زیاته په پرایمري باندې خرج کوي پرایمري سکول باندې. نو دغه څه وکړه دوی چې کوم دی چې دوی ته دا پته ولګي چې یاره موږ سره ځمکه نشته وسایل او ریسورسز نشته دی موږ سره واحد چې کوم ریسورس یا وسیله ده د ترقۍ کولو زموږ خلک دي موږ په خپلو خلکو باندې انویسټمنټ کوو که دا خلک مخکې لاړه نو ټول ملک به ځان سره مخکې بوځي او دا یو کامیابه فارموله هغه وچلوله نو چې کوم د هغه د ټولو نه ټاپ سټوډنټان وایي ټاپ یونیورسټیو ته ولېږل او سټریکټ میریټوکریسي په میرټ باندې دا نه دا مې کزن دی دا مې ترور زوی دی دا پلانې دی دا مې رور دی نو هغه بار بار دا وی چې یاره ډېر ملکونه داسې شي سره ډېر زیات ښه ریسورسز دي خو نه مطلب دا دی مسډ اپرچونیټي مس شوې ده او په دې کې هغه د پاکستان او د انډیا مثال هم ورکړی دی بلکې د اورېدو کې دا راځي چې سریلنکا چې کومه وه د سنګاپور د ازادۍ په ټایم کې یو رول ماډل و په ساوت ایشیا کې خو چونکې هلته کې میریټوکریسي نه وه او بیډ ګورننس و د حکومتي نظامونو کې چې کوم دی نو رشوتونه وو او خراب نظام نو هغه ټول هر څه خراب شو نو د خپل لوکل ټیلنټ چې کوم دی هغه ایله وه د ورکه هغه یې ډیولپ کو او په کوم ځای کې چې دوی سره کسان نه وو د بهر نه خلک راوغوستل او چې کوم تکړه خلک وو قابل خلک وو ایله یې موقع ورکړه او د دې سیسټم یې جوړ کړ ډېرو خلکو نه پورټ اف روټنډم زما په خیال په هالینډ کې چې سنګاپور په ټایم کې هغه د دنیا په بهترینو بندرګاهانو کې وه دوی خپل خلک هلته ولېږل ټرین کولو او په 3-4-5 کاله پس چې دوی د سنګاپور خلک پورټ اف روټنډم ته ټریننګ له لاړه ورته یې چې یاره بس تاسو زموږ نه ښه شوي یئ نو داسې ډېر زیات مثالونه و چې دوی مطلب فالو کو خپل ټیلنټ لوکل ډیولپ کو بل ما یو ځای کې بل ځای کې ما اورېدلي وو هغه په دې کتاب کې مینشن نه ده چې شل پټروکیمیکل کمپني چې کومه ده پټرول والا کمپني ده او دوی چې کوم د خلکو د اغستو د ریکروټ کولو طریقه ده نو هغه طریقه سنګاپور چې کوم دی فالو کړې ده او هغوی چې دوی چې کوم دی سنګاپور څه چل کړی دی چې هغوی په کوم طریقه باندې خلک ریکروټ کوي او ځان سره یې الي او میرټ له موقع او وده ورکوي نو هغه سیم فارموله سنګاپور هم یوز کړې ده دا ویډیو به لږ اوږدی شي دا کتاب لږ غټ 11 چپټر دی مینی ټنګز ون لینګویج مطلب لکه نسلونه مورنۍ ژبې به د خلکو ډېري خو موږ به قومي سطح باندې یو ژبه ساتو دا زموږ دپاره یو مثال دی سنګاپور کې ما تاسو ته ووایي چاینیز ډیسنټ دغه والا خلک وو نسل والا ملایشیا ملایي ژبه به یې ویله دغه رنګ انډین چې کوم تامل اوس هم د یو غټه ژبه ده د انډیا تامل دغه رنګ هندي اردو هم پکې ویل کېده مختلف قسمه ژبې وي او د دې مختلف ژبو ویلو والا خلکو په خپلو کې یو تنوع او دوی به چې کوم دی هر وخت په خپلو کې جنګ جګړې زما ژبه ښه ده او په دې کې به تعلیمي پای کې به تعلیمي داسې وکړو دوی دا سوچ کو دوی کېناسته چې یاره که مونږ چاینیز ژبه اپناو کړو نو په چاینا پورې او صرف دې چاپېره یو څو ملکونه به دا ژبه وایي دا هم نشو کولی تامل هم نشو کولی او ملای هم نشو کولی ملای هم دونه ډېر خلک نه وایي دوی وایي چې یاره په ټول دنیا کې کومه ژبه چلي دې خبرې دا وګوره یو غټ سبق دی او دې له زه بار بار راځم چې دوی په انګلیش ژبې باندې دوی ته پته ولګي چې بهر دنیا ټوله دنیا کې یو ژبه که څوک پېژني نو هغه انګلیش دی نو دوی څه وکړه دوی انګلیش خپله قومي ژبه که د تعلیم د بزنس د سرکاري کاغذونو او نور ژبې چې دا چا خپلې کمې دي نو هغه دوی مطلب دا دی
آپشنل کې چې هغه کې څوک تعلیم کول غواړي کوي دي څه مسله نشته خو انګلیش به هر سړی وایي د سنګاپور هر سړی انګلیش وایي او دې دا فایده وشو چې دوی بهرنو خلکو سره کمیونیکیشن بزنس کول کاروبار کول نوکریانې کول د بهر نه چې کوم خلک راځي ایزي دلته کې ځکه چې هر چا انګلیش ورتلو نو دا یو ژبه دوی ډامیننټ کوي باندې زه ته ډېر مخالفت موجوده د خپلې ژبې مخالفې پلانې ډینګلې د چاینیز خو دوی چې نه کومه ژبه ټولو له په کار راځي نو موږ به هغه ژبه کوو دلته بیا هغه عملیت پسند یا پریګمیټک اپروچ دی ایډیالوجیکل اپروچ نه دی د ایډیالوژیز ډېر زیات خلاف و چې زما دا نظریه ده او زما دا نظریه ده نه نظریه سیټ ته ولګوو که ستا نظریه ستا قومي ژوند له ترقي ورکوي ستا قوم له ترقي ورکوي تا له ترقي درکوي ټیک ته که هغه نظریه تا له ترقي نه درکوي وستا د نظریې په ځای کښېږده او کوم شی چې تا له ترقي درکوي راواله لکه نظریه دا چې زه به خپله قومي ژبه چاینیز ویم ملایي به ویم خو نه عملیت پسندي څه وایي چې یاره انګلیش ستا هر ځای کې په کار راځي نو د انګلیش یو قومي ژبه که او دا یو غټ قومي او شخصي سبق زموږ دپاره کېدی شي